پټان دوستی هم د قبر پوری او د پټان دښمنی هم د قبر پوری وینن منګه ولیدل جی د درې دوستان دي جی ډیر عجیب داستان د کتا سو اورید نو تاسو به هم حیران شئ. ویډیو سره مکمل وګورئ ملګرو. سیټ چې تاسو ته دا کسان ښکاری کنه د دیو بل سره سلور کاله مخ کې ډیر زیات دوستانو دیو بل سره مینه محبت او سلور کاله مخ کې چې دینه یو کس چې نو دوبۍ ته لاړ په دوبۍ کې ځان سیټل کو په دوبۍ کې بزنس شروع کو چې کله هغه لاړ دوبۍ ته په دوبۍ کې بزنس شروع کو دغه نه پس چې نو سلور کاله پس چې نو هغه خپل کور ته راغی خپل علاقې ته راغی چې کله هغه کور ته راغی کنه خپل علاقې ته راغی نو سورې پس چې نو هغه چې د خپل ملګری ته پوسو کوم نو خپل د ملګری کور ته لاړو چې خپل ملګری کور ته لاړ نو د مور او تاواز وکړو چې کنه چې ستا کوم ملګری چې نو هغه 2 کاله مخ کې چې نو هغه ورک شوی دی د نشې په حالت کې دی هغه ته ویل کنه ول چې کله هغه نشه شروع کړ چې ته لاړې نو هغه نشه شروع کړ او د نشې په حالت کې نه زه پیژاندم نو خپل خويندې پیژاندې دغه د الک د ملګری چې نو د مور دا او په دغه درې خوريان دی دغه الکو دغه نه پس چې نو هغه ته وای کنه د ملګری مور ته وای کنه و چې زه به دا خامخره پیدا کوم ستر ازوی به زه خامخره پیدا کوم زه به دا ګورم دغه نه پس چې نو هغه راشي کنه او درې میاشتې چې نو هغه کوشش کوي کنه چې دا را پیدا کم د خپل ملګری هغه به کوشش کوي درې میاشتې پس هغه ته پته ولګره په لاهور کې وته هغه ته سوراخ میلاو شو لګو نو هغه لاړ په لاهور کې په لاهور ته چې لاړ نو هلته په دربار کې دا پروتو او هلته او د شی او دغه نه پس چې نو د نشي شروع کړو د خپل دوست هم نه پیژاندنو دا ولګید او په غي کې چې نو راوغست خپل ګاډي ته ورخه جاو او خپل علاقې ته راول خپل دوست چې خپل علاقې ته راول کنه دغه نه پس چې د مور سره میلاو کو او دغه نه پس چې دغه سره میلاو شو نو بیا په هسپتال ته ویوړ چې هسپتال ته ویوړ کنه تقریبا 8 میاشتې په دې کې ولګید ځکه چې هغه نشه شروع کړو او هغه نسو پیژاندل نشه شروع کړو چې دینه بچ کېدو د پاره بچینو دا په هسپتال کې خامخا ټیم تیرې چې کله هغه لاړ کنه په هسپتال کې تقریبا 8 میاشتې تیرې کړې تقریبا 8 میاشتې پس چې نو هغه گزاره وکړه یو کال چې تقریبا تیر شو نو دا بالکل برابر شو خپل هغه ژوندۍ ته راغله څنګه چې مخکې ژوندۍ تیروله او داغه نه پس چې نو د ملګری سره هم بیلاو شو او د خپل مور سره هم بیلاو شو ما پیو وختله چې زه بیا نشې نه کوم زه خپل مهنت مزدوري کوم او داغه نه پس چې نو زه خپل کور سره خوريانو سره به ښه سلوک کوم داغه نه پس چې نو د خپل ملګری سره چې نو دوبۍ ته لاړو او په دوبۍ کې وس چې نو په دوبۍ کې خسته ژوندۍ تیرې ملګرو څنګه تاسو وکتل کنه چې د پښتون د پټان دښمنی هم د قبر پوری او د پټان دوستی هم د قبر پوری وي چې کله صحیح دوستی وي نو بیا د ویخه دوستی مثال به تاسو ته وسل ویخه چې پښتانه د یو بل سره څومره دوستان چې کله صحیح دوستی کوي کنه نو بیا دې ته دوستی وایي د دې ویډیو اصل مقصد دا و کنه چې پښتون چې کله دښمنی کوي نو قبر ته دی رسي او چې دوستی کوي نو بزړه کې دی کنه اسمان ته دی رسي نن به تاسو د دې ویډیو نه پته لګیدلی ښه زما د ویډیو پیغام د نور ملګرو سره هم شیر کړئ د نور ویډیوګان د لپاره سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې موږ چرته ویډیو ورچو نو تاسو ته نوټیفیکیشن درځي که ویډیو خو خوښ وي ضرور خو باندې کمنټ وکړئ کنه چې په نیکسټ ټاپک موږ کوم ویډیو جوړ کړو نو تاسو موږ ته ضرور کمنټ وکړئ نو دا ویډیو سره نور ملګرو سره شیر کړئ ضرور یار ما په ډیر غټ مهنت کړل د تاسو د لپاره می جوړ کړل او دا د پښتنو دوستی و نو دوستی دی ته وایخه پښتون د دوستۍ مثال قائم کړل دی ماشاءالله ویډیو ضرور شیر کړئ